سلامونه دوستانو، زه یم نقیب ودان او تاسو ګورئ ودان ټیک. د نن موضوع ده څنګه کولی شو چې د ګوګل څخه انځور ډاونلوډ کړو. که تاسو چېرې زما چینل سبسکرایب کړی نه یې، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، ځکه په لایک باندې ستاسو هېڅ نه ځي او زموږ حوصله افزایي کېږي. موضوع ټاپک طرف ته مثلا زه دوست د بیکګراوند تصویرانه ډاونلوډ کوم. دلته سمپل ولیکو بیکګراوند لیکو کروم براوزر کې دا لاندې به یو کلیک وکړم. اوس زه ایمیجز ته لاړو، اول انځور موږ ته ښه ښکاري، په دې باندې کلیک کوو. ګورو د کروم براوزر څخه د انځور ډاونلوډ کولو اسانه طریقه. ځینې ملګري په دې اړه پوهه نه لري، نو د هغوی په غوښتنه دا ویډیو اپلوډ کوو. تصویر باندې به کلیک وکړئ، څه لږه به ګوته په دوامداره ونیسئ. تاسو انځور ډاونلوډ شو، په ډاونلوډ باندې به کلیک کېکاږئ. دوم انځور کې درته ښیم. په انځور به ګوته دوامداره ونیسئ. تاسو به راځئ ډاونلوډ ایمیج به کلیک وکړئ، لاندې په ډاونلوډ ووهئ. ډاونلوډ شو. دا شو ستاسو د بیکګراوند انځورونه ډاونلوډ کولو طریقه. نو دوستانو، که کوم سوال یا پوښتنه لرئ کمنټ باکس یې وکړئ. هیله کوم ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. د نورو داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن ګنټۍ کېکاږئ، لایک یې خامخا کړئ دوستانو، ځکه تاسو له همکاري پرته زموږ پرمختګ ناشونی دی.